سره نږدې شل تمنس پرونه هغه دوه درې خبرې کړې وې نږدې سره نږدې زمونه سبا شروع کوم مقدمه مناسب تقابل الیدیان صفحه 31 باندې وره مقدمه لیکلې زه شروع شم. بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمه. اردو ټول پوهیږي څوک شتره چې نه پوهیږي دا صوت کې څوک نه پوهیږي ټول پوهیږي زوه. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو وجود بخشا، اس میں ضروریات مہیا کی، انسان کو اس کا مکین بنایا. مکین معنی مناسب اوسیدون کې ہاں اوسیدون کې او مکان او مکین تاسویلی اور اسے زندگی گزارنے کا ڈنگ اور سلیقہ سکھایا. یعنی طریقے ورته خولې دا. چنانچہ آج تک دنیا میں جہاں کہیں بھی انسانی آبادی ہے، خواہ اس کا تعلق کسی بھی دین یا دھرم اور مذہب سے ہو. دھرم په معنا د مذهب سره راځي ها هندي کې په معنا د مذهب سره راځي دغه دواړه لیکي دھرم اور مذهب. بہرحال اس کا اپنا ایک طرز معاشرت ہے جسے وہ شدت کے ساتھ اختیار کیے. پورے مناسب دلته چې هندوان دي دا غوي خپل طریقه ده، دا غوي خپل تهوارونه دي، دا غوي خپل عبادتونه دي، دا غوي خپل ژوندۍ او طرز مسلمانانو خپل ده. د هر مذهب د هر قوم د هر دین والا خپل یو طریقه وي. نو اقی ته دی وایي چې د تقابل الیدیان په اصطلاح کې دغه ته مذهب او دھرم ویل کیږي. اور لغوی معنی کے اعتبار سے یہی مفہوم ہے مذہب کا، کیونکہ مذہب د ژوند تیرولو طریقې چې کومې دي هغه ته د تقابل الیدیان په اصطلاح کې مذهب ویل شي. کیونکہ مذہب اس میں ظرف کا صیغہ ہے جو مصدر میمہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے. په معنا د تلو زیدو چلنے کی جگہ چلنے کا پورے مناسب یو دین دے یو مذہب دے ته خیال وساتي یو دین دے بل پورے مناسب مذہب چې دے عام دے دین خاص دے. په دین باندې د مذهب اطلاق هم کیږي او په مذهب باندې هم مذهب اطلاق کیږي، په رائے باندې په لار باندې. لیکن ګورې د مذهب اطلاق په دین کیږي خو د دین اطلاق په مذهب باندې یعنی مذهب عام دی او دین خاص دی. دین ویل کیږي هغه عقاید او نظریات ته چې هغه تمام انبیاء کرام علیهم السلام په منځ کې اتفاقی مشترک. دین ویل کیږي هغه عقاید او نظریات ته چې هغه تمام انبیاء کرام علیهم السلام په منځ کې، او مذهب هغه ته ویل کیږي چې د هر د انبیاء په منځ کې هغه اختلافي راغوان دي. اوس مذهب مثلا یو نبی په دین کې شریعت کې غیر اولاد سیدی تعظیمی جایز او بلکې نه جایز، یو کې خور سره نکاح جایز بلکې نه جایز، یو کې دوه خويندې په یو نکاح کې جمع کول جایز بلکې. اوس دغه ته مناسب د انبیاء په منځ کې چې دا بیا بدل شوی دي ته څه ویل کیږي. یو مونږ د په اصطلاح د اجتهادي مسایلو کې مذهب وایو، هغه به ان شاء الله تقلید مسله کې درته تفصیل به کوم. دلته دین او مذهب پر پوه شوي کنه. اور اصطلاحی طور پر مذہب کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے کہ جن اصولوں پر چل کر زندگی گزاری جا سکے ان اصولوں کو مذہب کہتے ہیں. نو د هر مذهب د هر قوم څه اصول وي، د هغه اصول په بنیاد باندې هغه قوم ژوند تیری د دیو دقه ژوند تیرولو ته مذهب او دھرم وایي مناسب. اسی سے ملتا جلتا ایک اور لفظ بکثرت استعمال ہوتا ہے جسے مذہب کا مترادف بھی قرار دیا جاتا ہے، اور وہ ہے لفظ دین. چنانچہ قرآن حکیم میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین پنځ د الله باندې صرف اسلام دی. په دې وخت کې دین هغه صرف او صرف اسلام. مناسب دین ستویل کیږي د دین تعریفات بتا سویلی مناسبو په تفاسیرو کې په کتابونو کې د ژوند په هر میدان کې د شریعت اتباع کول دغه تدین ویل کیږي شبه. لیکن یاد رہے کہ دین اور مذہب میں ایک بڑا باریک فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ دین نام ہے ان اصول و ضوابط کا جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان مشترک رہے، جبکہ مذہب انہی اصولوں کی فروع کا نام ہے. اس سے معلوم ہوا کہ دین ہمیشہ ایک ہی رہا ہے، البتہ مذاہب تبدیل ہوتے رہے. ګوره عقاید د ټولو یو، اصولی خبرې د ټولو یو وي، هغې ته څه ویلی شي دین. به طور طریقې د هر یو جدا وي، هغې ته څه ویلی کېږي مذهب. صح. مذہب کی اس تناظر میں پوری توجہ وکړئ. خلاصه دا ده د مذهب په دغه تناظر کې دنیا کې هغه خلک هم پیدا کېږي چې د هغوی څه قسمه مذهب نشته دی، د هغوی څه قسمه هغه دغسې لکه روز ورته دی اته دهریه ویلی کېږي، اته او دا کائنات هم خپله پیدا شوي چلیږي، خپله دا نه چا پیدا کړي دي نه څوک چلی، دا نه چا پیدا کړي دي نه څوک څنګه مناسب. ګورئ حضرت سره امام صاحب رحمه مناظره شو، ان شاء الله موږ په دلته تفصیلی وایو دهریه. اوس په دې کالجونو په دې یونیورسټونو کې ډېر زیات دي، ډېر خبیث محنت چلی خپل تعلیمي خلکو ډېر خلک ګمراه کړه ظالمانو.
هم مستقل وایو هغه موضوع ده دلایل سره ان شاء الله. امام صاحب رحم الله سره مناظره جوړه شو، ټیم مقرر شو کلاو میدان هغه زمانه کې امام ونی پر مولا مر امام صاحب مناقب په وو جمعو کې تفصیلی بیان کړي، تفصیلا پر زوها ټي وی باندې شته. باقي امام صاحب رحم الله اول ژوند او ژوندۍ مناظرو کې تیری شوی دي. امام صاحب رحم الله وای بصره کې دلته سمندر په غاړه باندې مناظره میدانونه لګیلا، د دې شاه سوار د مسلمانانو طرف نه همیشه امام ونی پر رحم الله پاتې شوی. دلته مناظره جوړه شو، امام صاحب رحم الله مناظرو چراغ دهریو سره د لیټ شو او خرانه اور ته ښه دهریانو مناظره ته لیټ شوی وادي خلاف ورزي دی وکړه تر دې ومشري. امام صاحب رحم الله ته زما عذر روز چې راتلم بیګا زمون کلی کې علاقه کې باران شوی، چې سار تر راتلم ورغټ سیلاب راغله در پورې وته سلار نه ول به نه سمنا ول پخپل باندې یو ونه راځ پاتې شو، پخپل باندې اراره شو، پخپل بغیر د ترکان ته کشته جوړ شو، پخپل بغیر د الله نه زما خو تراله زبګی کینه سم پخپل را پوری بسم راغله اور ته پخپل ونه را ماته شو، پخپل اراره شو، پخپل د کشته جوړ شو، پخپل در لرا پوری وسو. ډېر حکیم سړی اوس ګوره داوی سره دنیا پخپل پیدا شوی پخپل چلیږي، نه چا پیدا کړیو نه پخپل چلیږي. اور ته پخپل کشته جوړ شو پخپل چلی دا او دا خو نشي کېده. امام صاحب په خراټین کو اخر کې ورته ظالم یو کشته نه مني چې بغیر د جوړون کې ساري نه جوړ شي او بغیر د چلون کې نه دی و چلیږي. د دومره کائنات لوی کائنات مبارک ته به څنګه مني چې پخپل جوړ شو پخپل باندې چلیږي. په دې بدلایل وایو چل دی وی او ماده او بیا په کې بلاست شو دماکو شو لو هغه نه بیا کرونه جوړ شو اخر به چې ګډي وډي دای زه د ورځي او قبر واستګورا په دې کې دا ستړي دی او دا چت دی او دا وسپنې او دا کړکۍ دروازې دا کله نه منځ د خپل شي یو کمره نه مانی ظالم بچی ته بیا دومره لوی نظام څنګه بني د اسمانونو ته وګورو دا دومره لوی نظام وګوره بنا الله ځه. مذہب کی اس تناظر میں بعض ایسے لوگ بھی سامنے آئے ہیں جن کا کوئی نظریہ اور مذہب نہیں، انہیں دہریہ کہا جاتا ہے. تاہم دہریہ کی یہ تعریف جو خدا اور پیغمبر خدا قانون کے روز زیادہ جامع ہے. غیث نہ منی مولا صاحب دنیا کی او شے نہ منی، کیونکہ ہر انسان اپنی اپنی طرز پر زندگی گزار رہا ہے اور اس نے اپنی زندگی کے لیے ایک خاص نہج کو منتخب کر رکھا ہے اور اسی کو مذہب کہتے ہیں. زیر نظر کتاب میں انہی مختلف مذاہب اور اسلام کے درمیان ایک تقابلی مطالعہ پیش کیا جا رہا ہے تاکہ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جائے کہ دنیا کا کوئی دین، کوئی دھرم اور کوئی مذہب اسلام سے زیادہ نہ تو روشن خیال ہے اور نہ اعتدال پسند. اس سے جہاں اسلام کی عظمت و اہمیت دلوں میں اجاگر ہوگی وہی دور حاضر کے خوشنما جاذب نظر اور پرکشش ناروں کی حقیقت بھی واضح ہو سکے گی. دلته د یو خبره ضمنن بل کوي مناسب د جمله معترضه په تور باندې دوی کله چې تقابل ادیان اصطلاح شروع شوم د اسلام تقابل د نورو مذاهب او ادیانو سره کو توجه وکا مناسب بنا بیګه به دې پته لکړه اوس مګورا نو دلته بعضی خلک هغه د ساينس او د اسلام تقابل شروع کتابونه په دې موضوع بحث لیکلي دي او دا به خې مقالتوب دي ځکه چې دا په خپلو کې دوه متصادم سيزونه نه دي. مذاهب خپلو کې دوه متصادم سيزونه دي موږ تقابل کوو. ساينس سره د قرآن او اسلام ولې متصادم کې ځکه ساينس نوم دی د عملی مشاهداتو تجرباتو او قرآن د دې نه منع نه کړی، اسلام د دې نه ته تکړه شګنه دیو موږ ته وایو تاسو مدرسو والا زموږ په لار کې رکاوټ دي. موږ ورته یار موږ څنګه رکاوټ دي تاسو لارو کې او یاره موږ دنیا ترقی وکړه موږ ترقی و نه کړله ځکه زموږ ترقی په لار کې تاسو وکړه. موږ دیو ته وایو تاسو ترقی کې خپل پاتې ظالم بچو تر اوسه پورې یو غر چې دیو سورې کوي هغه نشي سورې کولای د چاینا نو انجینران راوړي یو غر نشي سورې کولای رکاوټ موږ درته وایو د غرونو سورې کې لارې پکې وبس تاسو زموږ مزدوران یې پرجونه دیو تر اوسه پورې یو شیخ بل جوړ نه کو دیو پر یو ټول زور زموږ په مدرسو راوچی. نو اسلام د عملی تجربات او مشاهدو نفي کلم نه د کړي نه منع کړي دا. البته دا خبره کو تلکه نه شو سبق لګوي زو چې دا دوا توسو ساينس د په قرآن دی نه ثابت ته دینه نو ساينس د عملی تجربات او مشاهدات نوم دی څه شي وای کنا مشاهدات او تجربات نن یو تجربه وکي بیا دا غینه بل تجربه دا غینه خصیص راو باسي نن یو تحقیق کړي سبا ته دا تحقیق غلط ثابت کله وی دنیا ګول د کله وی سلورګوټي دا تحقیق غلط ثابت شو سیاري ته تل او دا شوی دا قصې شروع کړي. نو کله د دیو ګوره دا مشاهدات ځونی دي ردی یقیني نه دي د دیو دا تجربات ټول پټول ځونی دي یقیني نه دي. نو ګوره قرآن خوټل محکم دی، اسلام قوانین خوټل محکم دي
نو ته چې ساينس او اسلام تقابل کې یار در دي نه ثابت دي نه نو ثبات دغه ساينسي تجربه دغه تجربه دي ثبات دغه مشاهده دي غلطه ثابت دي نو ته به څه کې قرآن د کومایت نه ثابتو به په دا غلطه نه نعوذ بالله نو دا به خیره مقلتوب خبره ده ورسوای یہ ہے اس بات کا ذکر کرنا ضروری محسوس ہوتا ہے کہ تقابل ادیان کے موضوع پر جب سلسلہ گفتگو شروع کیا جاتا ہے تو بعض لوگ اسلام اور سائنس کے درمیان بھی تقابل شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اسلام اور سائنس آپس میں مقابل فریق کی حیثیت رکھتی ہی نہیں، کیونکہ سائنس نام ہے مشاہدات اور تجربات کا، اور اسلام نے کبھی مشاہدے اور تجربے کی نفی نہیں کی، البتہ اپنے پیروکاروں کو ایمان بالغیب کی دولت سے ضرور مالا مال کیا ہے۔ اس طرح سائنس کا کوئی اصول ایسا نہیں جو ناقابل تبدیل ہو، اور دین کا ہر اصول اپنی جگہ اٹل ہوتا ہے۔ اب اگر دین کا کوئی اصول سائنس سے متصادم نہ ہو تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم اس میں ضرور کوئی نہ کوئی تقابل کی صورت پیدا کریں، کیونکہ تقابل مذاہب میں کرنا مقصود ہے، اور سائنس کوئی مذہب نہیں، اس لیے اسلام اور سائنس کے درمیان تقابل نہ کیا جائے۔ ډېر خلک بس دغه متاثر شوی نمونه هم قرآن او ساينس او اسلام او ساينس او فلا او ساينس دي دي زره ثابت دي سره توکل بچی دا چې بګه ودا تاسو په ګډوډ سره شي برحال مناسب دم په شروع ولګول د مقدمه ختم شي به ځن سره کافیان هم ساتي د مختصر دوه درې ټکی شو دین او مذهب خبره وکړه د هر قوم د خلاصه خبره راشوله دنیا کې هر قوم هغه چې آباد دي رغې د ژوند تیرولو څه طریقې وي تقابل ادیان په اصطلاح کې دغه تور طریقو د هر قوم تسویل کی مذهب ورته ویل کی درهم ورته ویل کی په هاس پنځترګي سره او به دین او مذهب کې موږ ته فرق کوئی دین هغه چې ټول انبیو په منځ کې مشترک او کم چې کې اختلاف او جدا جدا نو هغه ته به مذاهب ویل کی به ویل یو ډاره په کې دغه سیم د چاغه څه قسمه مذهب او دین نه مني ته دهریه ویل شي تفصیل به خپل ځای کوي ان شاء الله دهریم د دلته نه چیرې چې چا کم دین او مذهب نه دی په کې زیاتی خبر ورته چې بعضی خلک تقابل ادیان په سلسله کې د ساينس او د اسلام او د قرآن تقابل شروع کړو دا غلط دی مناسب ان شاء الله مخکې بس ورو سبانه تدریب الراوی راوړی مناسب شروع وکړو خصوصي مکه وي صحیح ده ها دا اجازه تر خپل ملګرو له سپورټ نه راوړل شو کوي